درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې تازه مهم او لنډو خبرونو ته مو رابولم. طالبان په کندوز ولایت کې د دولتي عسکرو په پوسته برید کړی دی چې په نتیجه کې 14 عسکر وژل شوي او 9 نور ټپیان کړي دي. د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد وایي چې تیر شپه د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ اړوند کولارباب خیل سیمه کې د دولتي ځواکونو په قرارګاه برید کړی او یا د مرګ ژوبلې اړولې ده. مجاهد وایي چې قرارګاه یې نیولې او د عسکرو د وژنې سربیره د بلوک قومندان الطاف هم وژلی دی. وحید مجده وایي چې نن ماښام د کابل ښار د اوومې امنیتي حوزې اړوند د دارالمان په سیمه کې د سیاسي چارو کارپو او د سولې فعال مخکښ غړی وحید مجده د خپل کور ترڅنګ د نامعلومو موټر سایکل سپرو له لوري ویشتل شوی دی. مریم سلیمان خیله په ټولنیزو شبکو کې د ولسی جرګې د غړي مریم سلیمان خیل د غیر اخلاقی انځورونو خپرېدو د خلکو ګڼ او سخت غبرګون راپارولي دي او د جرګې ادارې پلاوی وایي چې دغه موضوع د دوی له طرفه څېړل کیږي. ایران ارزګان والی وایي ایران د طالبانو په مرسته دغه ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د اوبو راټولولو میترا په نوم د یوې آلې د ځای پر ځای کولو مخه نیولې ده. خوست ښار کې د 32 میلیونه افغانیو په لګښت د سړک جوړولو چارې پیل شوي. دغه سړک چې 4.1 کیلومتره اوږدوالی لري د خوست ښار صرافانو او د سبزي منډوي په ترمنځ په اساسي او پاخه ډول جوړیږي. ټاکنو کمیسیون په 18 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې د پای ته رسیدو خبر ورکوي او وایي چې په 2 ولایتونو کې بیا دغه بخیر مخه نیول شوې ده. کندهار کې یو شمیر بوزګر چې په تیرو کلونو کې بر خپلو ځمکو کوکنار کرلی وو اوس یې پنبه کرلې. که څه هم په کندهار کې د پنبې د اخیستلو او صادراتو بازار ګرم دی خو بوزګران ستونزې هم لري. په دې اړه له کندهاره پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د قومي جرګې په منځګړیتوب د غره پر سر د خروټو د 2 کورنۍ رامنځته شوې دښمنۍ چې پکې د دواړو لورو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي وه پر دوستۍ بدله شوه. صدیقي د افغانستان حکومت وایي چې د افغان امریکایي پوهنتون د استادانو له طالب بندیانو سره تبادله په هیواد کې د جګړې ختمولو په موخه شوې ده. پاکستان په کراچۍ ښار کې یو کس خپل 2 ګاونډیان له دې امله وژلي دي چې د هغه وای فای پاسورډ یې غلا کړی او د نوموړي له اجازې پرته استعمالوه. وژل شوي 2 کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې یو یې پلار د فاروق په نامه چې د اوسپنو په یو کارخانه کې مزدور و او بل زوی د حارث په نامه چې د کراچۍ پوهنتون محصل و ښودل شوي دي. کرنې او مالدارۍ وزارت په کونړ ولایت کې د نوي میوه لرونکو باغونو جوړولو ترڅنګ د سبزیو او میوو ساتنې لپاره سړې خونې او د پروسس کوچنۍ فابریکې جوړوي. دغه وزارت چارواکي وایي دا ډول پروژې د کونړ په ګډون په 11 ولایتونو کې د 15 میلیونو ډالرو په لګښت پلي کوي. ننګرهار د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي وایي په تیرو 5 کلونو جګړو دغه ولایت د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لارې ډېرې زیانمنې کړي چې بیا ترمیم ته اړتیا لري. دوی غوښتنه کوي چې دغه لارې دې ترمیم شي څو د تګ راتګ پر مهال له موجوده ستونزو ژغورل شي. د ټاکنو کمیسیون او یونما او د یو خاص ټیم څخه طرفداري سره افغانستان بحران لوري ته بولی شي. په داسې حال کې چې یونما د نظارت نقش په غاړه لري خو ملاتړ کوونکی نقش نه ترسره کوي. طالبان یو ځل بیا په ننګرهار کې د داعش د ماتې په هکله د حکومتي چارواکو ادعاو ته غبرګون ښودلی او د هغوی څرګندونې رد بد دروغ بللي دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه تازه مهم او لنډ خبرونه واورئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره لایک کړئ.